سلامونه دوستانو خراغلاست امید لرم چې ټول بروغ جوړي زیم جاوید خان خوږو دوستانو خوشاله ما چې د یو بلې معلوماتي ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم خوږو دوستانو که چیرې تاسو وغواړئ چې د خپل کمپیوټر د براوزر نه د کیپچې مشکل حل کړئ څه مطلب که چیرې تاسو وغواړئ چې په خپل کمپیوټر کې هر ډول ویب سایټ خلاصوئ اول ته چې کوم کیپچا راځي چې یو لانګ اوږد پروسس لري او کیپچا ستاسو وخت ضایع کوي د کیپچې مشکل حل کړئ او تاسو ته هغه کیپچا اصلا بای ډیفولټ یا اتومات حل شي لکه څنګه چې خوږو دوستانو موږ تاسو د ایران ویزو ته اپلای کوو نو کله چې موږ تاسو د ایران سایټ خلاصو نو موږ ته بار بار کیپچا راکوي یا نورو سایټونو ته موږ ننوځو خپل کار کوو خپل فعالیت مخته وړو نو هلته چې موږ تاسو یو پروسس مخته بوځو لکه کچېرې وغواړو چې اپلای وکړو یا مثال هلته یو سټیټس چک کړو هر څه چې چک کوو موږ ته کیپچا راکوي نو د دې لپاره چې موږ دغه کیپچا ختمه کړو یا داسې یو سیټ اپ ورته برابر کړو چې په اټومیټیک ډول باندې زموږ په کمپیوټر کې د کیپچې مسله حل شي نو په دې ویډیو کې خوږو دوستانو مکمل طریقه کار ما تاسو ته تشریح کړی دی ویډیو مکمل وګورئ تاسو سره به د کیپچې مسله دایمي حل شي او بالکل خوږو دوستانو فری طریقه ده تاسو به کوم پیمنټ هم نه کیږي تاسو به کوم مصرف هم نه کوئ داسې ویب سایټ به زه تاسو ته معرفي کوم چې د هغې په مدد باندې ستاسو په کمپیوټر کې ستاسو په براوزر کې په اټومیټیک ډول باندې کیپچا حل شي نو خوږو دوستانو ورځو په ګډه د کمپیوټر سکرین ته او مکمل طریقه کار زه تاسو سره شریکوم لکه څنګه چې تاسو ګورئ زه راغلم خپل د کمپیوټر یا لیپټاپ پی سي سکرین ته او له دې نه وروسته راځم دغه کیپچا زه غواړم چې په یو براوزر کې سیټ کړم آټو کیپچا یا د کیپچې په اتومات ډول حل کول دلته وګورئ خوږو دوستانو زما سره دا مختلفې براوزرې دي تاسو چې په هر یو براوزر کې کوئ طریقه هماغه یوه ده زه دلته راځم د مثال په ډول زه غواړم چې فایرفاکس کې سیټ کړم یا په کروم کې سیټ کړم نو دې دوو کې یو براوزر تاسو را خلاص کړئ کوم یو براوزر چې تاسو ډېر استعمالوئ هماغې کې تاسو دغه طریقه کار کولی شئ کله چې تاسو براوزر په بشپړ ډول باندې را خلاص کړئ نو تاسو به په خپل براوزر کې راشئ ګوګل لټون یا ګوګل سرچ ته دغې برخې ته البته داسې تاسو ته زوم کړم په دغه ګوګل لټون یا د ګوګل سرچ برخه کې به تاسو ورته ولیکئ کیپچا ریسولور بس دومره لیکل به تاسو وکئ کله چې دا ولیکه تاسو به انټر کئ لږ انتظار به وکئ تر څو چې تاسو ته د ګوګل لټون یا ریزلټ راشي دلته خوږو دوستانو د کیپچې د حل لپاره مختلف ډول ویب سایټونه شته دی چې په دې کې ځینې فری دي او په دې کې ځینې چې دي بیا هغه تاسو نه د میاشتې یو اندازه پیسې غواړي یا د کال تاسو نه یو اندازه پیمنټ غواړي خو زه غواړم تاسو داسې ویب سایټ معرفي کړم چې دا هر څه تاسو ته فری وکړي تاسو هغې لپاره میاشتنی پیمنټ ونه کوئ پیسې ورنه کړئ ځکه کیدای شي ستاسو کاروبار به نوی وي تاسو به د ایران ثبت نامونه نوي کوئ نو تاسو به بودیجه نه لرئ مصارف به نشئ کولی نو دلته خوږو دوستانو تاسو کولی شئ چې د فری ویب سایټونو نه کار واخلئ دلته زموږ سره ډېر ویب سایټونه دي لکه فرض مثال دا یو ویب سایټ شو زما سره لاندې راشي نور ویب سایټونه نو دلته وګورئ خوږو دوستانو ما سره دغه یو ویب سایټ دی د دې ویب سایټ لینک به تاسو د ویډیو په ډسکرپشن برخه کې مو اچوم هغې ځینې تاسو مستقیما پې کلیک کولی شئ کاپي کولی شئ نو دغې ویب سایټ ته به موږ راځو خوږو دوستانو دې باندې زه داسې کلیک اخلم تاسو به دا ویب سایټ را خلاص شي ویب سایټ به لږ تاسو سره معرفي کړم او طریقه کار به هم تاسو ته وښیم لکه څنګه چې تاسو ګورئ خوږو دوستانو دا ویب سایټ موږ سره را خلاص شو او دلته وګورئ کیپچا سولور آټو کیپچا فریلی تاسو ته دا کیپچا سولو کوي دغه ویب سایټ خوږو دوستانو تاسو ته یو پری ایکسټنشن درکوي د هماغه ایکسټنشن په مدد باندې تاسو کولی شئ چې په خپل کمپیوټر کې د هرې ویب سایټ چې کیپچې لري کیپچې حل کړئ دلته وګورئ خوږو دوستانو دا زما سره اډ دی زه لومړی راځم دې باندې داسې کلیک اخلم زه به دا ریموو کړم تر څو تاسو ته مکمل طریقه کار وښیم لکه څنګه چې تاسو ګورئ ما د خپل کروم نه دغه ریموو کې سر نه زه غواړم چې تاسو طریقه کار وښیم نو دې ځای کې وګورئ تاسو سره دی اډ ټو کروم باندې به دغسې کلیک واخلئ
ډېر اسانه طریقه کار دی او دې کې وګورئ خو ګورستان تاسو سره راځي اډ ایکسټینشن په دې باندې به داسې کلیک واخلئ لږ انتظار به وکړئ دا انتظار له دې لپاره کوو چې په دې برخه کې موږ سره دغه کروم انسټال شي دلته وګورئ دې برخه کې لاندې دا ډاونلوډ راغلی دی دا فایل به زموږ سره ډاونلوډ شي ستاسو د انټرنیټ سپیډ پورې اړه لري هر څومره چې ستاسو د انټرنیټ سپیډ تیز وي دا به زر ډاونلوډ شي لکه څنګه چې تاسو وینئ خو دوستانو هغه ډاونلوډ زموږ سره خلاص شو اوس به زه راشم په دې کروم کې دغه برخې ته دا درې ټکي چې دي دې باندې به داسې کلیک واخلو او بیا به لاړ شو ډاونلوډ ته ډاونلوډ باندې به داسې کلیک واخلو او دلته به موږ تاسو لږ انتظار وکړو ډاونلوډ برخه ته چې راغلی دغه ایکسټینشن به هغو دوستانو دلته په دې برخه کې اتومیټیک خپله سیټ شوی وي یا به انسټال شوی وي که چېرته نه وي تاسو به په دې لینک باندې کلیک واخلئ او دا به اتومیټیک تاسو سره دې برخه کې انسټال شي اوس د دې لپاره چې موږ دا چیک کړو چې آیا موږ سره انسټال شوی یا نه نو زه به راشم دې برخه کې نوی ټب به واخلم دې برخې نه مې نوی ټب واخیستو او کله چې نوی ټب واخیستو دغه برخه کې تاسو سره ایکسټینشنز راځي زه به دا برخه لږ داسې تاسو ته زوم کړم دې برخه کې ګورئ خو دوستانو دلته کې زموږ سره دا ایکسټینشنې ټولې راځي څومره چې انسټال شوي تاسو به دلته کلیک واخلئ د کلیک نه وروسته وګورئ خو دوستانو دې برخه کې دغه کیپچا سولور زموږ سره راغلی دی نو کله چې دغه کیپچا سولور دلته راغلی وي نو تاسو سره دا مکمل ډول باندې یا بشپړ ډول باندې سیټ شو تاسو به دې باندې یو ځل داسې کلیک واخلئ تر څو چې تاسو دلته یو ټرای وکئ اوس وګورئ خو دوستانو سولور سویچ دغه بټنه تیاره موږ سره فعاله ده دا بټنه تاسو سره ګورئ تاسو بندولی هم شئ کله ترېنه کار نه اخلئ دې نه بندولی هم شئ خلاصولی هم شئ داسې اوس که فرض مثال زه یو سایټ ته ځم او هغه سایټ کې کیپچا وي نو موږ ترېنه کار اخیستلی شو نو دا بټنه به داسې فعاله وي زه به دلته راشم فرض مثال زه د ایران ویب سایټ خلاصوم نو زه راځم دې ځای کې لیکم چې ایران آنلاین ویزا دا مې په دې ګوګل لټون یا ګوګل سرچ کې داسې ولیکل او تاسو ګورئ زه دا سرچ کوم د سرچ نه وروسته دلته وګورئ خو دوستانو موږ سره د دې ګوګل لټون کې دغه سایټ راغی دغه اول نمبر سایټ موږ سره د ایران سایټ دی او دا چې کله زه راخلاصوم خو دوستانو نو دا زموږ نه کیپچا غواړي دلته وګورئ خو دوستانو چیکینګ براوزر بیفور اکسسینګ د ویب سایټ اول موږ سره دغه ویب سایټ چیک کیږي له دې نه وروسته لاندې وګورئ خو دوستانو دې برخه کې دا کیپچا راغله آی ایم ناٹ ا روباټ او خپل اتومیټیک حل شوه زمونږ حل کېدو ته هیڅ اړتیا هم پیدا نه کړه او اتومیټیک موږ سره دغه سایټ راخلاص شو نو په دغه طریقه باندې خو دوستانو تاسو کولی شئ چې د هر یو سایټ د کیپچې مشکل په عمومي ډول باندې په خپل کمپیوټر کې او بیا مخصوصا په خپل براوزر کې حل کړئ امید لرم خو دوستانو چې له دې ویډیو نه به م څه ناڅه ګټه اخیستې وي څه به م ترېنه زده کړې وي د دې لپاره چې تاسو خپلو نورو دوستانو ته هم ګټه ورسوئ دغه ویډیو ورسره شریکه کړئ تر څو هغوی هم له دې نه یو اندازه ګټه وکړي او څه ترېنه زده کړي د داسې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل که ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک ورکړئ نو ستاسو سپورټ به زموږ سره وي ښه وخت الله پامان